کسان شاته مینس کې کړو زنانه شاته یو غونډۍ و زنانه هم جهاد ته بولي هغه شاته یو غونډۍ و هغه په دې غونډۍ باندې یو څو کسه محافظین ورته ودرول هغه په دې غونډۍ کې محفوظ وساتل چې شپېته زره کسان رااله ابو عبیده درې صفونه تیار کړو خالد بن ولید صاحب راغی ورته ابو عبیده درې صفونه دی ولې تیار کړی دي وای هغه شپېته زره دي موږ 2 زره یو قرآن دا وضاحت کوي چې زو کافر نه به یو مسلمان نه تختی پس شپېته زره موږ دومره یو ټول به جنګ ته وځو هغه ورته وی چې ابو عبیده امیر یې مخالفت دی نه کوم لیکن جنگونه ما ډېر کړي دي زه یو مشوره رایې لرم پیش کوم یې که منې ډېره به ښایي درته وایي څه وایي ته چې دا شپېته زره کسانو مقابلې ته دا 2 زره ټول وباسئ تر ماښامه به موږ وجنګېږو دا شپېته زره به ټول کوتره کو ختم به یې کو ولې سبا ته خو موږ جنګ نه شو کولی ستړي به یو هغوی 10 لاکه دمه فوج پروت دی د هغې مقابله به څوک کوي زمونږ ډېر غیرتناک یو سبا هم تر ماښامه وجنګېږو هغه به 2 لاکه فوج راوباسي په 3مه ورځ 2 لاکه هغه نور راوباسي بیا به څوک جنګېږي موږ ډېر تکړه یو په 3مه ورځ به مو جنګېږو خیر دی شپه ورځ به په ځاني وکړو ولې 4مه ورځ هغه 2 لاکه نور راوباسي بیا څوک جنګېږي ابو عبیده پوه شو چې واقعا دې کې هم څه خبره ده وایي ښه څه چلو کم وایي زما رایه که منې نو زه به اوس د دې 8,000 کسانو کافرانو مقابله په 10 صحابو باندې کوم خالد بن ولید دیغه دا نومې چې یادېږي داسې نه دی زه به 10 کسانو باندې د 8,000 مقابله کوم هغه ورته وایي چې عمر صاحب خط را لېږلی او په خط کې دا لیکلي دي چې زما صحابه بې ځایه ګورې هلاک نه کوي ته خو دا صحابه بې ځایه هلاکې خالد بن ولید ورته وایي که زه صحابه هلاکوم ځان به مخکې هلاکوم منګه 10 والا به ټول شهیدان شو لیکن شاته 10 لاکه لښکر کې به شکست ګډ شي اب وایي چې دا سره کم خلک دي په 10 کسانو 8,000 کسانو ته شکست ورکړی وای نه داسې خو نشي کېدی ابو سفیان پاڅېده ورته وایي خالد بن ولید ستا جذبه ډېره زیاته ده بیا داسې وکړه چې د 1000 کسو مقابله کې خو چې یو صحابي برابر شي که نه نو 80 کسه تاسې شي هغوی به 8,000 زره شي وایي زما رایه خو 10 کسان دي خو تاسې داسې وایي زه 80 کسان به وباسم آواز یې وکړه دورار ابن عزور دی پاسېږي یاره دا دورار ابن عزور داسې یو صحابي دی چې د شام نیول یقین په خدای وکړي چې خالد بن ولید او دا دورار ابن عزور په یوازې ځان نیولي دورار ابن عزور هغه سړی دی چې په یوازې تا ځان باندې د 80 پهلوانانو مقابلې ته وتی هغې 80 راوتي وو بیا 80 مقابلې ته ووته 18 پکې مردار کړه او دا 12 نه وتښتېده بېرته ډېر لوی پهلوانو او دومره محض یقین د ابراهیم علیه السلام غوندې یقین یو چې دی به کله جنګ ته وتلو خلک زغرې اغوندي جنگي ټوپۍ په سرۍ د به قمیص ویستو میدان ته به وته وایي چې د کافر په زړه کې دا چرته رانه شي چې ګینې دورار ابن عزور به چرته زغر اغوستي د کمیس لاندې پټه چې په ما زړور راشي زه چې په اوسپنه باندې یقین کوم وایي ولې په خدای یقین نه کوم بیا به جنګ ته وتل داسې یقین یې لرلو او د واقعي اوږدې دي خو دا تقریبا 4 کرتې بندي شوی دی یو ځل داسې بندي و چې هرقل بادشاه ته لاس تړلی بوتلل شو او بیا ور باندې 180 کسانو په یو ځای د تورو ګزارونه وکړه او 180 تورې ولګېده لیکن بیا هم زخمي پاتې و بیا په جیل کې پروت و زخمونه خدای جوړ کړه انطاکیه خدای فتح کړه بیا راخلاص شو ډېر یو عجیب سړی دورار ابن عزور نامه ده په دغه وخت کې د خور هم ځان سره جنګ ته راوستې وه د هغې نامه خولت ابن عزور وه خولت ابن عزور نو خور هم دومره غیرتناکه وه چې دا یو ځل بندۍ شوه چې کله بندۍ شه کافرانو نیولې وه کافر که کافر مو غیرت ورکې ډېر و هغوی به په ښځو باندې گزار نه کو نو دلته په منځ کې د ښځو جهاد شروع که او په کوتک باندې 9 کسان کافران مردار کړ د خولت ابن عزور 9 کسان بیا ورپسې د ورور او خالد بن ولید راورسېد هغې خلاصې کړې نو دورار ابن عزور پاسېد د ابوبکر صدیق صاحب زوی عبدالرحمن ابن ابي بکر پاسېد اکرمه ابن ابي جهل ابو جهل زوی و ایمان راوړی ډېر کلک مجاهد و په دې ځای کې بیا شهید شوی دی هغه هم پاسېد خیر هغه تاریخ متعدد نومونه راخستې 80 کسان تیار شو چې کله مقابلې ته ووته سبایي جنګ شروع شو خو خالد بن ولید صحابو ته وایي که موږ ټول شهیدان شو زموږ مدد ته به څوک نه راځئ بس صرف سیل کوئ تاسو 3 میله کې د کافرو فوج پروت دی 10 لاکه 3 میله کې صحابه کرام 2 زره پراته دي دا 80 کسان 1.5 میل ته ورله هغې هم چې دی نو 80 زره کسان 1.5 میل ته راله 1.5 میل منځ کې جنګ ونه ختم تر مازدیګر ټیمه پورې دا 80 کسانو د 80 زره فوج مقابله وکړه لیکن د مازدیګره پورې چې دی نو دا مسلمانان په دې کافرو کې وردن نشو خو یو مسلمان بخکارېده
ولی چې اس ته به داسې لرې دوره ورکړه بیا به په صفونو وردن نه شو نو مسلمانانو به وي چې زه دا یو خو ژوندی دی هغه ښکاره شو خو چې د مازدیګر ټیم شو نو بالکل یې مسلمانان د کافرو په صف کې ورک شو ابو عبیده صاحب لښکر ته امر وکړه چې بس تیار شئ زما صحابه ټول شهیدان شوي یا بندیان شوي دي ورځئ پې ابو سفیان ورته چې نه خالد بن ولید امر کړی دی چې تر څو مونږه خبر نه راغلی تاسې به هغې پورې مونږ پسې نه راځئ د ماښام ټیم و چې هغه 15,000 کسانو ته دې 15 صحابه کرامو شکست ورکړه هغوی وتښتېده او خالد بن ولید ستړی ستومانه د مسلمانانو لښکر ته راغی پاس باندې سور چې راغی صحابه را روان دي ستړي ستومانه چې وشمارل نو 20 صحابه ورسره دي 40 صحابه ورک دي خالد بن ولید سر ټیټ کوی ژړل وایي زه به خدای ته څه جواب ورکوم عمر فاروق ته به څه جواب ورکوم چې تا د 40 صحابه ولې شهیدان کړي دي ابو عبیده صاحب ته وایي په دې شپه باندې راته 100 قربانۍ والا کسان راکا یا به زه د خپل 40 کسان را خلاصوم او که شهیدان به د میدان نه راوباسم او یا به داسې کوم چې زه به د انتقام اخلم ابو عبیده صاحب ورته وایي ته ډېر ستړی زه به ستا په ځای لاړ شم وایي نه زه خپله ځم واپس باز باندې سور شو او 100 کسه د قربانۍ ورسره شو میدان جنگ ته وایي 1.5 میل ته ورله چې ورله هغلته ګوري چې کافرانو مړي وشمارل 15,000 کسان مردار شوي په دې ورځ باندې کافران 15 کسانو باندې 15,000 چرګوړي هم څوک نشي حلالولی ښه دا یو امداد د خدای دی چې 15,000 کسان یې مردار کړي چې صحابه یې وشمارل 10 کسه ګلان صحابه شهیدان پراته وو هغه یې ترې راوچت کړه د مسلمانانو صف ته یې راولېږل دفن یې کړه لس هغه وشل دی و 10 کسان ورک شو ملګرو ته وي چې رڼا ولګوئ د کافرو په لښکر ورځئ یا به موږ ګیریږو یا به د خپل ملګري خلاصو دا بندیان شوي دي چې کله په هغې طرف ور روان شو ناو راغی هسې څه غرونه راغله د آسونو شڼا یې واورېده چې ور نږدې شو چې وایي کاته ناخوانه ګوري صحابه کرام را روان دي 15 کسان دي ورته وایي کم خوا تلي وایي چې کله کافرو شکست وخوړو نو موږ کافر ورپسې وو په دشتو کې نور هم پکې وژلي نو 15 هغوی وو 10 دی وو 15 کسان ورک شو دا بندیان شوي وو په دې 15 کسانو کې هغه دورار ابن عزور هم بندي شوی چې ما درته وایي چې لنډغر به میدان ته وتو هم بندي شو ټوله شپه خالد بن ولید د ژړا د لاسه خوب ونه که چې زه به خدای ته عمر فاروق ته څه جواب ورکوم چې تا دا 10 کسان ولې شهیدان کړي او دا 15 کسان درنه ولې بندیان شوي دا غم اوس وګوره دومره ایمان مضبوط دی 15,000 کافران مردار کړي او 10 کسان د شهیدان شوي دي خو بیا هم غم ورسره دی نو سبایی ټیم چې شو هرقل بادشاہ ته استازی لاړه چې زموږ نه 15,000 مردار کړي دي او داسې مسله پیښه شو هغوی 10 کسان جنگ ته رایستي دي څه چل وکړو سره هرقل بادشاہ ډېر غصه شو خبرې راولېږه دا پیسې لږې نورې مرتضی ته کې استازی ولېږي دا مسلمانان غریب دي که پیسې قبول کړي نو جنګ به پرېږدي نو بیا یې خبر راولېږه وایي که تاسې چېرته جوړه کوئ نو موږ به هر یو ته ډېرې پیسې ورکو او دا روغه را سره وکئ ابو عبیده بن جراح ورته وي چې ما درته 3 خبرې کړي دي یا راسه ایمان راوړئ یا به ټیکسونه راکوئ او یا دا دی چې جهاد ته تیار شي بله خبر نشي کېدی هره غیرت مضخه شی دی کلکه خبر چې وکړه کفر ډارېږي که سسته دې ویله که ته کفر په تا راځي نو د دې وجې نه 3مه ورځ شوه دا یو ډزو نه شو بند نه شو 3مه ورځ شوه دیرجان بادشاہ ته چاوي د کافرو مشر ته چې په دې مسلمانانو کې یو سړی دی خالد نامه ده دا خالد چې بندي نه کې که نه بلې طریقه باندې ته په مسلمانانو کامیابېدی نه شي دا بندي که نو هغه ورته وایي چې دا په څه طریقه بندي کړم وایي دی ډېر زړور دی استازی ولېږه ورته ووایي چې زموږ دیرجان بادشاه ستاسې فوجي کمانډر سره خصوصي خبرې کوي هغه دومره زړور دی چې مسلمانانو صف ته زموږ صف ته دننه هم راځي وایي صحیح ده جبریل علیه السلام غساني ور ولېږه آواز یې وکړه چې ستا سره مسلمانانو مشر سره مې کار دی حضرت ابو عبیده بن جراح صاحب وروته چې مشر یې زه یم وایي ستا نوم څه دی ابو عبیده وایي نه تاسې کې خالد نوم یو کس دی وایي خو زموږ مشر نه دی زموږ مشر خو ابو عبیده دی زه مشر یم وایي نه فوجي مشر درته یادومه چې کوم د جنگ مشر دی خالد بن ولید راووته وایي څه خبره ده وایي دیرجان بادشاه وایي چې د خالد بن ولید په لاس باندې زه صلح کوم او چې تاسې څه شرایط مانئ زه یې منم در سره خو راشه ته یې غوښتې او ورته وایي ډېره ښه ده ابو عبیده صاحب ته وایي ما سره اجازت راته وکړئ که ستاسو اجازت یې زه ورځم او ورته وایي دا دوکه ده شهید کوي دي ورته وایي یا به ما شهید کوي یا به زه 15 کسه بندیان را خلاصوم په یوازې ځان به ورځم پاس باندې سور شو کافر مخکې دی ورپسې دی 3 میله مزل یې وکړه د کافرانو په اټک راغی 10 لاکه فوج پروت 10 لاکه 15,000
پاټک کې د توای کوش داسنا مخ کې دیرجان بادشاہ ناس ته دلته موږ په اس باندې سور سړی نه پریدو دی ور توای زمل میم زمونږ عربو کې رواج دار چاته دعوت ورکول شي ملمه څوک به عزت کوي نه رسول الله نه کوزي زبا اغیزي پوری په خپل اس باندې زم هغه جبلانه تاسو کوي مون خرومیان یو تاسو په رواج نه پویګو ته خو عربي کنه دا رښتیا وي او رښتیا دا سره ملمه څوک نه به عزت کوي بس پاس باندې تیر شو د پاټک دویم پاټک راغی وای مخ کې ډیر جان بادشاہ ناس دې مخ کې اجازه نشتا دا ورته بیا دا خبر کړه ډیر ظالمان وینه نشي کېږي اس نه به کوزيږي اس نه کوس کا سدل ته وتاړه تور راويست او پزما کا باندې رام صاحب په ځای لګول روانو 15 لک فوج دی خو تسیل تولار دی 15 لک دی خو سیل تولار دی خالد په منځ کې تیری رضی الله عنه حیران دي چې دا سره کم سړی دی چې موږ شام ته فوج لیګو د الله سره چې دومره کسان پکې وجل کی دینه مخ کې یو جنگ راغلی او په هغه جنگ کې یو سلوي غزر کافرانو د وجلی خالد بن ولید یو سلوي غزر کسانی مردار کړي نه هغه شکست هغه ته یادو نو ځکه هغه خالد ډیر پیژنده چې کله ورسره داسې یو د سرو زرو کرسۍ پرته وه خوا کې بله د سرو زرو کرسۍ په یو دیرجان ناست دی لرې لرې فوجیان پیرې ته ولاړ دي قالینې خوري دي او سم بادشاهي ځای ورته په دشته کې جوړ کړی دی ده ته وایي په دې کرسۍ کښېنه هغه دیرجان بادشاه عربي لږه لږه یاده و رومي و د دې کرسۍ ته لته ورکړه لرې وغورځوله او ورته وایي موږ تا ته عزت درکوو ته ځان په زوره بې عزته کې دی ورته وایي د سرو زرو ناسته دا زمونږ عزت دی خو په آخرت کې دی دنیا کې مسلمان ته د سرو زرو ګوته استعمالول ناروا دي پاته لا دا چې د سرو زرو په کرسۍ باندې کښېني دا موږ ته روا نه دي لندې کېناستو او تورې پتې کې ورکړه کېښوده خبرې ورسره کولې ورته وایي چې تاسې مشرانو ته به پیسې درکم جوړې به درکم پټکي به درکم تورې به درکم زه واپس خپلو عربو ته لاړ شئ زمونږ شام پرېږدئ جنګ مه کوئ دی ورته وایي موږ ته رسول الله درې خبرې کړي دي یا ایمان راوړئ ایمان راوړي نو هغه ورته وایي چې نه نه ایمان خو نشم راوړی وایي دویمه دا ده چې بیا زه واپس لاړ شي موږ ته ټکس رالیږئ وایي نه دا هم نشي کېدی وایي چې نشي نو رسول الله موږ ته بل څه خبره نه ښودلی بیا راته جهاد ښودلی بیا جهاد ته تیار شو د دې خبرې سره بادشاه غوسه شو داسې پورته شو فوجیانو ته وایي تاسې لا ورته ګورئ دا خو دوکه وه په خالد بن ولید باندې هر طرف نه منډې شروع شوې د توره راویسته فوجیانو ته وایي چې زه خو به شهید شم د ځان نه تېر یم خو ستا سره بادشاه سر به مخکې قلمي بادشاه سره خو توره نه و خو امنیت کې ناست بادشاه چغې کړې چې څوک مخ د بادشاه مینه په د باندې راله ورته وایي چې خالد ستا دا غیرت مې ډېر خوښ شو زما اراده ده تا سره ورورولي کوم که زه ستاسې مسلمانانو کې بندي شم ما به خوشي کې که ته موږ سره بندي شو زه به دې خوشي کوم ډېر غیرت مې ستا خوښ شوی ما سره ورورولي وکړه راسې داسې راوګد که ورته دا ورته د لاس داسې لیکه که وایي د کافرو د مسلمان ورورولي نه شي کېدی ته ایمان راوړه مسلمان شه ستا په لښکر کې به زه د غلام په حیث جنګېږم زه به ستا یو غلام یم خو مسلمان شه هغه ورته ایمان خو نشم راوړی خپل سر باندې یو ټوپۍ پرته او ملغلرې پکې پیلل شوې وي هغه یې راکوزه کړه زما دا جنګي خولۍ بیدوه دا واخلئ تاسې په سر کوئ ستاسې دا ټوپۍ ما ته راکړئ دا به زما اوس ته یو تحفه شي سره خالد بن ولید ورته خپله ټوپۍ ورکړه دا واخله او د کافرو تحفه موږ ته قبوله نه ده ایمان راوړه بیا به دې تحفه قبوله کړه هغه حیران شو فوجیانو ته وی چې د غیرت زما خوښ شوی دی چې څوک یې نقطم ګوره ضرر ونه رسوئ روغ جوړ به یې بېرته رسوئ خپلو مسلمانانو ته خو ده ما ته تحفه را کړې ده او زما تحفه یې نه ده قبوله کړې زما سره د ده 15 بندیان پراته دي هغه 15 بندیان ما په تحفه کې خوشي کړي ورسره خوشي کړي حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه د 15 مرګرو سره چې د کافرو د صف نه وځي لارې ځي نه چې مسلمانانو ولیده چې مرګري را خلاص شوي دي نو حدیث او روایت کې راځي چې فرفعوا اصواتهم بالتهلیل والتکبیر والصلاة علی البشیر النذیر یو 2 صحابه په جګ आवाज باندې چغې وهلې چې لا اله الا الله لا اله الا الله تهلیل لا اله الا الله ته ویل کېږي والتکبیر د الله اکبر چغې وهلې والصلاة علی البشیر النذیر په نبی علیه السلام په جګ आवाज درودونه وویل نو په جګ आवाज درود ویل په جګ आवाज تکبیرونه په جګ आवाज لا اله الا الله ویل دا 2 صحابه او عمل د هغې کړی دی بدعت دا نشي کېدی په جمع باندې 2 چې لا اله الا الله وي او بعض روایتو کې دام راغلي حتی جوابته الجبال دا څومره لرې لرې غرونه چې هغې جواب ورکړه جواب څه معنی زنګاوه لاړه بېرته راوګرځېده داسې یو زنګاوه ګډه شو درېیمه ورځ د جنګ راله بلکې درېیمه نه هرقل بادشاه وي چې 9 ورځې جنګ مه کوئ 9 ورځې سوله وشوه دی خو مسلمانان دمه پراته دي خو همدمه کافرو 15,000 مردار شوي صحابه کرام لس شهیدان شوي دي
نهم اول کې لسمه ورځ چې کله جنگ جوړ شو دا نو اوس هغه دویمه ورځ د جنگ کېږي. د ارجان بادشاه ډېر غصه شو، وایي چې دا ځل 10-15 زره به جنگ ته شروع شي، په منځ ورځئ، 2 لکه کسان په خیر طرف ورشئ، 2 لکه کسان په چپ طرف ورشئ. هغه 15 زره کسان په خي طرف دي، 15 زره چپ طرف دي. دا 2 لکه په خي طرف ورشئ، 2 لکه په چپ طرف، او ټول جنگ ته وځئ. په خي طرف کې عبدالرحمن بن بکر او په چپ طرف کې حضرت درار ابن عزور چې بندي شوی او دای فوج مشر کړو 15 کسانو. په دې طرف 2 لکه کسانو حمله راوړه، لیکن درار ابن عزور داسې جنگ وکړو مرګروي چې هغه 2 لکه کسانو ته شکست برته ورکړو، تختیرته. خو په خی طرف باندې چې عبدالرحمن ابن ابي بکر مشرو، هغه باندې چې 2 لکه کسانو حمله راوړه، حالت مسلمانانو کې شکست ګټ شو. چې شکست ګټ شو نو خی طرف نه لښکر پکې رادن نشو، حتی کې چې لښکر رادن نشو دی وخت کې خزم جهاد کړي، دا شاته غونډۍ تم کافرانو مسلمانانو را نږدې شو. دغه خولت ابن عزور چې درار ابن عزور خور وا، تاریخ لیکي چې دی کوتک په لاس باندې مخې تر مسلمانانو ولاړو، د مسلمانانو اسونه به په کوتک وهل ورته ولې برته، او بعض زنانه او ماشومان بچي صحابو ته نیولي چې دا چاته پرې چې تاسو تختئ. نو دی غیرت برته صحابه راتاو کړو او بیا شکست برته کافرو ته ورکړه. لیکن بیا 2 لکه کسان رال 3 ورځې په دې طرف په خی طرف کې شکست ګټ شو. بیا دې زنانو دا برته چې جهاد وکړه او کافرانو شکست وخوړه، حتی کې هغه 2 لکه کسان برته شکست شو. شپه رااله، 3 ورځ جنگ تیار شو، دا 11 ورځ ده. اوس دا 3 ورځ جنگ باندې دی ارجان غوسه شو، پاسې د چوکۍ نه اوس به زه خپل میدان ته وځم، تاسو سره کم خلک یې. یو مشهور بادشاہ لوی پهلوانو هغه ته وی چې دا ځل میدان ته خپل وځو او د براز اعلان وکړه، کېدای شي خالد بن ولید مقابله ته راوځي، نو هغه سره پهلواني وکړه چې دی پکې ختم کړي، نو بیا به څوک پاتې نشي. اگر هغه میدان ته ور دومره غټه تنې خاوند وي، صحابه فرمایي چې دی مونږ کله ولې مونږ کې یو غر دی دومره غټو 100 غزه اصل لرلو. چراغ اعلان وکړ البراز البراز، مخې ته راوځي څوک. خالد بن ولید اعلان وکړ چې مقابله ته څوک وځي. نو پدې کې حضرت درار ابن عزور رضی الله عنه هغه صحابي لنډغر میدان تراغه پېما ته اجازه ته کې مقابله ته بزوځه. مخه خور سره وشو، هغه میدان ته وېسته. خو به عربو کې ورواجو چې پهلوانان به اون خطه تر سوی چې یو بل وجلی نو یا تختیدلی نو بل څوک به مدد ته نه راتلو. دا یو رواج ګړو. دای دواړه په پهلوانۍ باندې شو. درار ابن عزور وی چې ما په حمله ورلا، دومره عظیم کافرو او داسې زغری اغوستې وي چې ما په گزار کونه توري دا خله چې کوم دی پڅ شو، فزغره ولګیدا، لیکن په داس تاثیر نشو. پوه شم چې د سره اوس چل کول غواړي، اثر اتاو کو شکست یې وخوړ. چې کله اسمان ډکړه د کافر د اخر لاغه چې سړی اوس ماته خلیو تختی، هغه د شاده خوان ور پسې شو. اس خډیره تیزه منډه وای، نو چې کله د اس منډه تیزه شو حتی کې کافر را نږدې شو چې د کافر د اس خلد تر رسیږي په د توري گزار کوي، د اس داسې نيزه د قیزه راټینګ کړه، دا نيزه شاته طرف ته وېسته. چې شاته وېستل ته خو اس په ډېر تیزی کې روانو، د خدان داسې را بریکی ونیو، نو هغه چې داسې راغی د دانیتو چې سینې ته بزما د نيزه ور برابر شي، نو بوټه به تیوزي چلی ورسکو. هغه کافر ډېر لوی جنگي سړی او ځان ته تاو کو، اس سینه اولګید او اس دې په دې مردار شو. کافر خو کافر بچو. نو د توای چې ته عربو دوکا، ته خو عربي ته څنګه دوکا کې، نو دې ور توای ته جنگ تر غلې ته خبر نه، الحرب خدا جنگ ټوله دوکا دا جنگ کېو دوکا نه مانی. نو کافر ور توای چې ستا دوکې څه فائدہ تا ته وکړه، زه خو بچیم وای زما دوکې دا فائدہ وکړه راتاو شور پسې. نو هغه سره اسنو د سره اسونو به کافر مردار چې کافر مردار کا، نو بیا ورکوش شو او سره ته پرې کا حلال کا، هغه سره ته نراوړ مسلمانانو ته حکم جامع چا غوستي وي زغری وي هغه ته نويستي، هغه امر واخستي. او دا رسول الله امر کړو چې من قتل قتیلا فله سلبه، چا چې یو سړی مردار کا دا خپل غنیمت چې کم دغه دغه غازی کیږي، بل چاته پکې څه نه. هغه خپل لکه مثلا ته چا باندې امریکایي باندې ورلې هغه سره پلاس کې وسلاوه چې دا تاونی وکړه، دا ستا کېږي، دا بیت المال ته بنه رسي. یو داسې عامه خاریونی ول شو، هغه کې به ډیر شي نه پاتې شو، نو هغه ډیر شي نه بیت المال کې تقسیمیږي او سب مجاهدینو تقسیمیږي، سب بیت المال ته یو څه صاحبې لیسره. یو دا چې تا خپل یو کافر مردار کو کوم مسله او کوم جوړه او څه پاتې شو پیسې دا ټول استا کېږي چې چاته ورنکې تا بستای بیا. نو د دې وجنه
هغه هم شکست وخوړه. زرین دا دیارجان بادشاہ نورم غصه شو چې زما غلوی فوجی مردار کا. اعلان وکړه چې سبا ته به تاسې 2 لکه فوجیان په غونډیو باندې یئ او چې مسلمانانو صفونه ودرول نو 2 لکه کسان به په یو ځای باندې غشي خوشي کوئ چې دا 2 لکه غشي لاړ شي نو کافرو کې به شکست ګډ شي نو 2 لکه کسان به نور حمله وکړي ورباندې. 3 صفونه مسلمانان ولاړو، 1 لک په یو غونډۍ باندې کافرو، 1 لک په بله غونډۍ، په یو ضربه باندې 70 ورخطو سره غشي را خوشي کړه. حتی کې په دغه ورځ باندې په یو ټیم کې او په یو ضربه سره د 200 صحابه کرامو سترګې ووتې دغه باندې غشو باندې 200. او د دې وجه نه دې ته یوم التعویر ویل کېږي. تعویر د عور نه دی، عور کوک سترګې ته وایي. په دغه ورځ باندې صحابه کرامو سترګې وتلې وې، یوم التعویر د جنګ ورته ویل کېږي. سخت شکست صحابه کرامو کې، صفونه مات نه کړه، لیکن دومره زخمیانو شهیدانو سره بیا هم صفونه مضبوط وساتل. ماښام ټیم و، الله مسلمانانو ته لاره برابروله. د هغې د خلکو نه یو سړی نسوارا و، یو عالم راغی. ابو عبیده صاحب ته وایي که تاسې ما منئ او زما تصدیق کوئ او ما ته امان را کوئ، زه نن مسلمانانو کې یو غټ شکست، کافرو کې یو غټ شکست درته ګډوم. ورته وایي ته څنګه د زړه کې دا جذبه را پورته شوي؟ وایي زه په خاریه کې اوسېدم، د دوی لښکر چې راغی چوري ګډ کړه، زما د زنانو بېعزتي کړې ده. زه د دې بادشاه ته ورغلم چې زما بېعزتي کړې ده، زما یې هېڅ غم ونه خوړه. اوس مې زړه کې دا اراده ده دا خلک په ما ډېر اعتماد کوي، زه دوی لوی ملا یم چې زه څه ورته وایم زما مني. نو لہذا زه استاد سره پټ ملګری یم، زه به دوی ته یو غټ شکست ورکوم. وایي څنګه؟ وایي زه هلته ځم هغوی ته وایم چې بېګا تر شپې مسلمانان حمله کوي. تاسې به د شپې ناوخته ټیم کې دا کافرو د 3 میلۍ په اندازه کې نږدې د 1000 اسونو یوه ضربه داسې تېره کوي چې اسونو شڼه هغوی واوري او ګردونه وګوري، خو نور بېرته ترې راتښتئ، راځئ تېنه چې ګیر مو نه کړي. وایي ښه. هغوی ته لاړه ورته ووي چې بیګا ته شپه کې صحابه کرام په تاسې حملې اراده لري او زه ورغلی وم، زه ستاسې جاسوسي کوم. دی خو د هغوی لوی ملا و، خبره یې منله. د شپې ناوخته کې مسلمانان 1000 کسره کافرو د لښکر سره نږدې یو ضربه کې تیر شو، واپس راله شڼه یې هغوی واورېده. پوه شو چې یاره لښکر خو راغی. هغوی تیار شو، خو شپه وه، سبایي چې رڼۍ ولګېده، انسواره او ملا ورغی ورته ووي وایي چې ما خو وی چې په تاسې به حمله وکړي، خو هغه صحابه کرام په دې دریاب باندې پورې واته او شا طرف د درنه تاو شو، ټولې بندیان کړي، ژوندي ونیول. نو په جلتۍ سره په بحر پورې وځئ او دا مسلمانان ونیسئ، ګنې بیا به چې کم دی نو شا طرف نه محاصره یې. نو هغې ورته مونږ خو بلد نه یو، دلته ګودر کم دی، نو یو بې ګودره ځای ورته وښود، وایي دا ګودر دی. نو ټول پاسونه ورسواره شو، نو په زرګونو کسان اوبو لاهو کړه سره. دا یې شکست ورکول. صحابه کرام بېرته راغلي وو. 4مه ورځ شوه. چې کله 4مه ورځ شوه نو دا هغه ورځ ده چې عمر فاروق صاحب ته چې خط رسېدلی و، د هغې په 2مه ورځ باندې عمر فاروق صاحب 9000 صحابه کرامه په اسونو سواره جهاد ته رالېږلي وو. د هغې مشر سعید ابن عامر ټاکلی و. هغه چې را روان شو د شام لاره ته ورکه شو، په بل طرف روان شوي وو. عمان ته رسېدلي وو. عمان ته چې رسېدلي وو، هغلته د عمانیانو 4000 لښکر سمخ شوي وو. دوی 9000 و، هغوی 4000 وو. په ټولو یې توره خښه کړه او ټول یې حلال کړه او د هغې سرونه یې په نیزو کې ورکړه او د مسلمانانو صف ته راله. دا 4مه ورځ ده. اوس 4مې ورځې جنګ شپه ده چې ابو عبیده صاحب دا ولیده، تپوس یې وکړه چې دا کافرو سرونه هم د کمه کړي. هغوی سره به نیزې وي، د کافرو سرونه یې په نیزو کې ورکړي، 4000 سرونه یې نیزو کې ورکړي، میدان ته راله. وایي دا خو موږ عمر فاروق صاحب ستاسې مدد ته راولېږلو، موږ نه لاره ورکه شوه. موږ د عمان په قبیله ورلو، عمان قبیله جنګ ته تیاری وکړه، موږ ټول حلال کړه، موږ پرې ډېرو او دا یې سرونه هم ترې راوړي دي. وایي اوس به کافر شکست خوري، تاسې دمم یئ، سبا ته تاسې را 4000 کسان سرونه نیزو کې ونیسئ او جنګ میدان ته وځئ. کافر چې دا حل وګوري نو شکست به خوري. همدغه شان یې وکړه چې په 4مه ورځ باندې هغه 4000 کسان نیزه کې سرونه نیولي وو، د کافرو مخې ته وواته. کافرو چې دا حل ولیده نو بیا یې بادشاه کشر ته نه کاته او کشر یې مشر ته نه کاته، شکست پکې ګډ شو. چې شکست ګډ شو، مسلمانانو پې باندې حمله شروع کړه، حتی کې چې 4مه ورځ ټوله ورځ په هغې توره وچلېده او مردار یې کړه او صحیح بندیان کړه. په 5مه ورځ باندې صحابه کرامو خپل شهیدان دفن کړه. شهیدانو شمېر د صحابه کرامو 4.5 ته رسېدلی و. 4.5 صحابه کرام شهیدان شوي وو. خو د کافرو تعداد
2,00,000 کافران په دغه ځای کې مردار شوي وو په دې 4 ورځې جنگ کې. او هغه بحر چې کوم کافران وړي وو هغې شمار معلوم نه و چې څومره. نو د دې لپاره خپل حسابګران راوسته چې کافرو مړي وشماري په میدان کې. ټول مړي ترې پاتې وو، حتی کې چې دغه یو بادشاه چې د ارجانو دا بادشاه ترې نه وتښتېده، بیا د بخاري په دروازه کې هغه ګیر که هغه یې مردار که. نور څوک یو قسطنطنین چې دا د هرقل بادشاه زوی و هغه ترې نه وتښتېده. نور دا 5 مشهورو بادشاهانو کې دی پکې مردار کړه. د روسیې بادشاه رقین هم په دغه ځای کې مردار شو. نو مقصد مې دا دی چې د رسول الله صحابه هغوی په دغه طریقو باندې